السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په ویډیو کې زه تاسو ته راوښیم چې څنګه کولی شئ تاسو چې خپل موبایل کې کوم نوی اپډیټ راشي هغه تاسو ټایم په ټایم سره وکړئ. مطلب تاسو ته به پته لګي چې ستاسو موبایل کې کوم نوی ورژن راشي، کوم نوی اپډیټ راشي. تاسو چې هر یو موبایل استعمالوئ نو دغه اپلیکیشن کې به تاسو ته اپډیټ نوټیفیکیشن راځي. تاسو به د هغې سره خپل موبایل وخت په وخت چې دی هغه اپډیټ کوئ، نوي اپشنان نوي فیچرز به پکې سیوا کوئ. نو قدرمنو دغه ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې ایډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو موږ پښتو ټک یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو دې لپاره به دغه اپلیکیشن تاسو ډسکرپشن نه ډاونلوډ کړئ خپل موبایل ته. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ او دغه اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کولاو کړئ، تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. ټیک ده، دلته کې یو څو اپشنان دي. اوله کې به تاسو نه یو پرمیشن غواړي، همدغه پرمیشن به تاسو دې له څه کوئ الاف کوئ. ټیک ده، کله چې تاسو دې ته دغه پرمیشن وغیره الاف کوئ نو تاسو ته به بیا دغه شانتې یو انټرفیس راشي. هر څه به دې له پرمیشن وغیره ورکړئ. دلته کې دا وګورئ تاسو ته یو اپشن راغستی دی یس او نو. نو تاسو به سمپل دغه ځایږي نه په دې یس اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. ټیک ده، دا وګورئ تاسو ته به دلته کې زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري کوم انټرفیس چې دی. نو سمپل اول به دلته کې تاسو یس کوئ، دا فارمیلټي شو د دې. اوس انسټال ایپ چې دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس تاسو سره کم هم انسټالز ایپ دي. ټیک ده، په دې کې چې کم ایپ کې هم څه اپډیټ راغلي دي نو هغه تاسو ته دې ځایږي نه څه کولی شئ اپډیټ کولی شئ. ورپسې که تاسو راشئ سیسټم ایپ، مطلب سیسټم هغه ایپس دي کوم چې تاسو سره ټوټل انسټال ایپ دي. د هر اپلیکیشن کم اپډیټ چې هم راغلی دی نوی نو هغه به تاسو ته دې ځایږي نه وکړئ. دې نه علاوه سکین ایپ هم یو اپشن دی. که تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشنان تاسو ټوټل سکین کوئ نو سمپل په سکین باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسو سره ټوټلی چې دی ستاسو موبایل کې چې څونه هم ایپس دي دغه به ټوټل تاسو سره سکین کړي. ټیک ده، دا وګورئ دلته کې مکمل سکیننګ روان دی. کوم اپلیکیشن چې ما سره انسټال دي همدغه اپلیکیشنز چې دي ټوټل دغه دي انسټالولو او سکیننګ د هغې روان دی. دا سکیننګ د څه لپاره پکار وي؟ اکثر چې موږ ځینې اپلیکیشن کولاوو نو هغه نه کولاویږي یا پکې نور څه مسله وي. ټیک ده، نو دا چې کله تاسو سکین کوئ نو دغه اپلیکیشن نه به دغه مسلې ختم شي. ورپسې که تاسو وګورئ سیسټم کلین یو اپشن هم تاسو سره دی. سیسټم کلین مطلب دا دی چې تاسو خپل مکمل موبایل مکمل ډیوایس چې دی هغه صفا کولی شئ. صحیح ده، ورپسې که تاسو راشئ سیو اے پی کې، مطلب تاسو سره چې کوم اپلیکیشن دلته کې سیو پراته دي هغه ټوټل تاسو ته د دې ځایږي نه پته لګي، د دې ځایږي نه هغه ټوټل تاسو کتلی شئ. د هغې باره کې کوم ډیټیل معلومات دي نو هغه اخیستلی شئ. دا وګورئ څونه ایپس چې دي ټوټل دغلته کې شته دی، دغه شانتې د هغې ډیټ هر څه چې دي د هغې ایم بي د هغې سایز هر څه تاسو ته ښایي. سپیډ ټیسټ مطلب دا دی که تاسو ګورئ چې ستاسو موبایل څونه سپیډ دی، مطلب سلو دی تیز دی، هر څه دغلته کې شته دی. او ایس اپډیټس مطلب کوم اپریټنګ سیسټم اپډیټس چې دي هغه هم تاسو له دلته کې راکوئ. دغه شانتې سیسټم انفارمیشن هر څه چې دي ټوټل معلومات تاسو له دلته کې راکوئ. که تاسو چېرته کې نوی موبایل واخلئ او د هغې هر څه تاسو چیک کول غواړئ نو تاسو کتلی شئ ماډل ښایي، پروډکټ ښایي، برانډ، سیریل آی ډي، ټایپ، یوزر یا بیس، هر څه چې دي هارډویر بورډ وغیره مکمل د هغې معلومات تاسو ته دلته کې دا وګورئ سیسټم انفارمیشن کې میلاویږي. نو ډېر زیات لازمي اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ.